مونږ د دې حالاتو نه ولې نه وځو؟ مین مسله زه درته کشر وي خو هغه هم د مشرۍ هغه کردار ادا کولی. تاسو ته پته شته دی چې کله زه ډېر زیات خفه یم نو عموم به یم چې زه په دې کیمره باندې راشم او کیمرې سره زه خیالاتو اظهار چې کوم دی په دې کیمره باندې زه خو فل کې کولی شم. البته چې بل کس مې وویني نو ماته ووایي دا څه لیونی روان دی یا ځان سره یې خبرې شروع کړي دي. نو خبره دا ده مخکې به چې کوم دی خلک خپلو رشته دارو ته ډېر زیات خوشحالېدل او په میاشتو میاشتو به یو بل کره دیرو او خندا خوشحالۍ هم مسیانې به یې کولې. حالانکې هغه وخت کې د دې نه سیوا غربت وګورې. نن سبا هر یو شي شته دی خو بس د زړونو داسې ماړه دي که نه. بله ورځ زموږ یو رشته دار کور جوړ کړو په ښه ځای کې جوړ کړو. الله دې ولې نصیب کړي. زموږ د غریبۍ کورونه دي او الله دې ورپسې شته کړي او الله دې ولې ښه کړي. خو صرف ما د هغه نه یو تپوس وکړو. ما ورته ویل یا دا څومره خرچه چې تاسو په هغه کور هم پرې واخیسته که نه نو په دغې پیسو باندې ستاسو دلته کې د هغې په یو ډبل سیوا ځمکه کې د ښه ښکلې هم جوړول هم شوبه کې کېدای شي چې ستاسو پکې حجره هم شوې وي په دغې پیسو باندې. نو هغه ما ته صرف یو خبره وکړه. ما ته وایي مړه د دې خپلو نه چې څونه لرې که نه دونه به پوره منې. وایي که دلته کې ما جوړولی نو وی اول به خو راپسې بد نظر و بیا که د هغې نه بد شوي وی نو بس بیا به ما پسې دومره هغه بغض او کینه به وه او د خلکو شاته خبرې به وي چې زه به د ځان نه خبر هم نه وم او بل کس به ما ته چې کوم دی نو بلکل د سر د پاسه به ناست و. نو دا زما نه بیا چېرته برداشتېږي. نو ما ورته وویم او دا خبره خو د هم صحیح ده خو خیر داسې ده د هر یو کس یو خپل نظر یو خپل طریقې کار یو خپل سوچ وي. هغه خو بس دغه سوچ دی ټیک شوه. خو زه به دې ته ډېره غټه بدنصیبي ده ووایم که نه. مخکې به چې خلک وو نو هغه به یې ډېر صیب ګڼه چې کوم ځای کې به زیات رشته دار نو هغه ځای ته به یې زور کړو چې یاره زه به دغلته کې ځان له کور جوړ کړم او زه به دغلته کې سیف یم. اوس حالات دا راغلي دي چې د خپلو نه منډې وایي وروره. بیا پردي به راته دونه څه نه وایي چې دا خپل مې څونه بدنامۍ او دغه کوي چې په ما باندې یو مشکل راشي نو پردي خو را سره زه که خلپ هم نه کړي نو زه څه پروا نشته. دا خپل چې کوم دي نن سبا را سره خلپ هم نه شي کولی الټه راپسې خنداګانې کوي. نو هر یو کس عزت لري او د دغې په وجه چې کوم دی نو بس هر یو کس د خپل نه لرې تښتي. بل خبره دا دی زموږ د پښتنو بدقسمتي دا ده چې دلته کې که ته یو کس سره ښه هم کړي که نه نو اکثر هغه ښه چې کوم دی انسان ته بد شي. دا ته پته شته مونږ د دې حالاتو نه ولې نه وځو؟ مین مسله زه درته نن وایم خپل ایکسپیرینس مطابق. که فرض که یو کس سره پیسه هم ده هغه غواړي مو چې زه دا پیسه په کار کې انویسټ کړم چې ما ته ترې 100 روپۍ راځي. بل کس دی هغه سره هنر دی یو سکل دی ورسره یو داسې کار دی چې هغه په هغې باندې پیسې ګټلی شي خو په هغه سره پیسې نشته مایه ورسره نشته. دا سرمایه کار او دا بل د دې اوس سمې راځي خو مسله څه ده د اعتبار ده. ډېر ځایونو کې داسې شوي دي چې یو کس په بل کس باندې زړه سوځولی دی او هغه له کار روان کړی دی همدردي یې ورسره کړې ده خو هغه کس لګېدلی دی هغه کم کار یې چې ولې روان کړی دی بس هغه سرمایه ولې ټوله خرڅه کړې ده او تښتېدلي دی. داسې حال یادین وکړي دلته کې یو مسله شوې وه یو کس بل کس له دقسې رکشې ولې واخېسته غریب و که نه بس وي زه وي ته پرې مزدوري کوه او ما له 1800 روپۍ راکوه در ورځې. نو بس هغه چې دغه سیسټم یې کړی دی یاره بس کس په ولې پیسې ورکولې بس دا بل کس هم لږ لالچ کې راغلی دی چې راشه دا خو مزې دي. هغه سره نور ملګري دي وي هلکه وي نور کسان که داسې وي هغوی له هم رکشې واخله زه یې ولې اخلم که نه یو قسم له خو مله به دغسې طریقې کار کوي مله به 1500 روپۍ راکوي او زه ستاسو به هم کار رواني زما مو چې کله هغه ښه ډېرې رکشې ولې اغوښتي دي هغه د نر بچي داسې کار کړی دی چې هغه یو څو ورځې خو ولې دغسې پیسې ورکولې او بس هغه رکشې یې ټولې خرڅې کړې ټولې پیسې والي دي او تښتېدلی دی. نو آیا په داسې کنډیشن کې چې کوم دی نو څوک په پښتون باندې اعتبار وکړي؟ ښه داسې چې کوم دی همدې چې یو کس وایي که نه په پوره اعتبار کې وایي نو د هغې په وجه څه هغه نور کم سم خلک چې دي نو هغې ته هم لاره نن سبا مکمل بنده ده. په سعودي کې په بار ملکونو کې چې کم پښتانه دي زیاتره به څوک چې نور یې وس نه رسي د کار هغه کم سامان چې دی هغه روچت کړي او رابلټي یې کړي پاکستان ته یا چې کوم دی هلته کې فرض کوي یو ټریلې چلي نو صاحب مکه ټریلې چې کوم دی بس چې پاکستان ته راځي نو د هغې به یې چا سره بیه کړي هغه به خرڅ کړي او دلته کې به پیسې به راوړي په یو ځای باندې
نو څه دا ټوله حرامې روړه. بیا څه وي همدغه پیسې وي. دلته کې بله ورځ یو کس وفات شو، هغه باندې د چا پیسې وي. قرضدار یې هغه بچو پسې تللی دی چې یاره په دې کس باندې زما پیسې دي او ما ته هغه پیسې واپس کړې، زه په خپل هم غریب انسان یم. بچو ورته په جواب کې وی دا به ستا معاملې وي او زمونږ د پلار به معاملې وي. نو د انسان چې د دونه دغه کوي که نه، د اغلا غلطۍ کوي، د څه دپاره کوي؟ د دې الواد دپاره کوي. او بیا همدغه الواد ولګي، همدغسې خبره چې وکړي که نه، نو بیا بل شان فعل وي. نو اوس هم وخت دی خپل ځان ټیک کول پکار دي. دا کم حالات چې دي نو الله تعالی چې کوم دی نو دا ټایم بدلوي. د دې ټایم خاصیت دا دی که نه چې دا بدلیږي. په ښه وخت هغه هم تېرېږي او په بد وخت نو هغه هم تېرېږي، خو صرف دومره دی حکمت عملې نه کار اخیستل پکار دي. که فرض که داسې یو کس تاسو سره ښېګړه وکړي نو بلکل د هغې هغه احسان چې کوم دی که نه، نو د هغې بدله په داسې شکل کې مه ورکوئ چې تاسو ولې دوکه ورکړئ یا چې کوم دی هغه نور هم په مشکل کې مبتلا کړي. نو دغه یو څو خبرې وې او په زړه مې وې، ما وویم چې دا خامخا تاسو سره ډسکس کړم او نور چې کوم دی بس د خپل ځان خیال ساتئ. او د دې اتفاقه پورې به درته ووایم د پښتون کې دا کم اتفاق چې نه راځي نو د دې هم اسان حل دی. دا کمې غریز علاقې چې دي که نه، که دې ته ته لاړ شې، د هغې ورورولي، د هغې ملګرتیا، هغې کم خاندان چې دی هغه ولې سیټ دی، هغه ولې راټول دی، یو موټي خلک وي او والله څوک ورته پوینټ نه شي کولی. مسله څه ده؟ مین مسله هغې چې کوم دی یو خو داسې کار کوي چې کم هغه زکات خیر زکات هغه پیسې چې دي هغه ټول راجمع کړي. داسې نه کوي چې 500 یو کس له ورکړي، 500 بل له، 1000 بل له، دا چل نه کوي. هغې څوک یو همدغه مشترکه پیسې راجمع کړي او کم کس چې په خاندان کې ډېر زیات کمزوری دی نو هغه له پرې داسې روزګار داسې کار پرې روان کړي چې هغه بیا نورو خلکو له هم چې کوم دی هغه سپورټ ورکوي او هغې پرې خپل هغه فیملي هم ساتي او نور کسان پرې هم سپورټ کوي دغه طریقې سره. هغې یو خاصیت پکې بل دی، زمونږ دا خلک خو د یو بل نه تښتي، مشوره ورسره هم نه شي کولی. هغې کې بل کوالټي دا دی که نه، زیاتره چې کوم دی کاروباري خلک دي. هغې به څوک کي د جمعې په شپه چې ټول د کارونو نه راشي، هر یو کس په کور کې د نږدې کم رشته داران چې دي دې سره مینه محبت هم سیوا کوي. نږدې رشته دار چې دي نو هغې به څوک کي د ټپن به یې راغشتي سالن ځان سره روټۍ خپله او را به شي. یو کم چې نږدې غټ کور وي هغې ته به ټول خلک راجمع شي، د تره زامن، تربوران، ترور زامن، ماما زامن، ټول یو خاندان دی هغه به راجمع شي. هلته کې به دې ګیدرینګ هم وکړي او خپل فرض که نیکسټ څه غم خو انکیس داسې اچانک راځي خو چې فرض که څه خادي وي یا چې کوم دی کاروباري څه خبرې وي نو د هغې دپاره باقاعده پلانینګ پکې وشي چې هلکه داسې حساب دی. نو د هغې داسې اتفاق یې روره چې خلک ورته حیران شي. نو داسې تاسو هم کولی شئ، خو دې دپاره څه غواړي؟ صرف ټایم غواړي او یو کس صرف په هغې کې مشر روچتېدل پکار دي چې دا ټول رایوځای کړي. هغه ضروري نه ده چې یو کس عمر سیوا دی او هغه د مشر شي. نه، نن سبا چې کوم دی یو کس کشر وي خو هغه هم د مشرۍ هغه کردار ادا کولی شي. نو هر یو کس په دې کې هغه خپله برخه اچولی شي. نو زما خو دا یو وړوکی غونته کې میشن دی، زه وایم چې دا پښتانه چې کوم دي الریډي چې دا متفق شي. په یو کور کې دوه وروڼه دي نو توبه خدای توبه هغه هم جدا دي پوه شوې. نو داسې هم مزه نه کوي مړه. د پښتون خو چې څونه مضبوط دی نو دا صرف په دې اتفاق باندې، دا اتفاق د ده نه ختم، هر څه ختم، د ده بیا څه ویلیو پاتې نه ده. نو بس دا یو څو خبرې وې، امید لرم چې تاسو به څه ناڅه خوښې شوي وي او ما له د نورو یوټیوبرانو په شان چل نه راځي او نه هغسې چلونه راځي، نه هغسې ایډیټنګ راځي، خو بلکل په ساده الفاظو کې بس دا زما په زړه باندې و ما تاسو ته ووایي. نور انشاءالله په دې به مخکې ډسکشن کوو او زه به تاسو ته ټایم په ټایم د دې اګزامپل هر یو شیز به درته درکړم او امید لرم چې دا ویډیو چې هم کتلي وي څه ناڅه پیدا به یې شوي وي او والسلام، بیا به ملاویږو.